سلامونه احترامات ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ به ملګرو. تاسو ګورئ زما چینل 300 سیکنډ د سنا اجاز سره، یعنی 300 سیکنډ د سنا اجاز. ملګرو ډیره بخنه ډیره موده پس ویډیو را جوړوم، خو سیاست هلې ځلې مبارزه وخت نه و. اوس یو چې کوم موضوع یا سکالو باندې خبره کوو ډیره مهمه ده. نن په نړۍ کې د مورنو ژبو نړیواله ورځ مانځل کیږي. ملګرو یاد دې وي چې په پاکستان د جوړښت نه یو کال پس، یعنی په کال 1948 کې پاکستان فیصله وکړه چې د دې قامي ژبه به اردو وي. یاد دې وي چې دغه وخت کې اردو ویونکي صرف 3% په پاکستان کې، یعنی 3% خلک آباد وو دلته. نو دلته اگر مختلف قامونه چې آباد وو، د هغې کې د 3% خلکو ژبه راغستل او په ټولو خلکو تپل. دا یو ظلم وو چې د ظلم خلاف صرف بنګلادیش یعنی بنګله خلک راوچت شول او هغوی د دې مخالفت وکړو. دا یې ویل چې د اردو سره سره د بنګله یعنی د هغې ژبه چې ده هغه دې هم قامي ژبه وګرځول شي. خو حکومت په دې باندې هیڅ هغه وخت کې غوږونه ونه ګرول او په دې سلسله روانه وه. هغوی خپل یو غورځنګ شروع کړو د ژبې په هکله، او هغه غورځنګ په کال 1952 کې یو لاریون وکړو چې د ډاکا پوهنتون سم حاصلین یا طالب علمان چې دي هغې په شامل وو. په هغې باندې حکومتي چارواکو ډزې وکړې او هغه ډزو کې د یو څېړنې مطابق تقریبا 9 کسان شهیدان شول، بل څېړنې مطابق هغې کې 15 کسان شهیدان شول او په سلګونو خلک په هغې کې زخمیان یا ټپیان شول. دا سلسله روانه وه او دغه سلسله د هغې په قامي ازادۍ او د قامي خپلواکۍ باندې تمامه شوه په 1991 کې. خو د ژبې د مورنو ژبو ورځ په بنګلادیش کې اوس هم د قامي ورځ په دغه باندې مانځل کیږي او هلته مکمل قامي چوټي وي دغه ورځ باندې. په ملګري ملتونو ادارې یونیسکو په کال 1999 کې دې ته د مورنو ژبو نړیواله ورځ ویله او په رسمي توګه په کال 2000 کې دا رسمي توګه په ټول نړۍ کې عام کړه چې دا د مورنو ژبو نړیواله ورځ وي. اوس که موږ خپلې ژبې پښتو ته نظر وکړو، نو په پاکستان کې د بنګلا سره چې څه کېدل خو د پښتو سره او داسې نورو ژبو سره هم کیږي. ملګرو زمونږ په نصاب کې مضمون نه لرو. یو وخت پورې په سرکاري سکولونو کې مضمون لازمي وو د پښتو. اوس داسې ده چې هغه آپشنل دی، مطلب ته بل ژبه یا بل سبجیکټ یا بل مضمون اغوستی شي. د دې ځای یو وزیر اعلی صاحب پرویز خټک صاحب دا ویلي چې کله د پښتو خبره وشي زما په مزغو کې ډز وشي، لکه پښتانه په خپله د دې ګرم دي چې هغې دا مضمون یا دا ژبه چې دا د نصاب برخه نه ده. بیا په عوامي نشل ګوند په وخت کې په دې باندې هڅې وشوې، خو هغه چې کله د پی ټي آی ګورنمنټ راغی هغه بیا واپس هغه فیصلې ټولې رول بیک شوې، مطلب واپس واغستلې شوې. اوس ملګرو داسې ده چې دا څه ستونزې موږ وایو، دا خو موږ وایو چې موږ سره زیاتې شوې دي، خو موږ زیاتې موږ ځان سره پخپله هم کوو. اوس که موږ دلته نورو قامونو ته نظر وکړو، نو په سیندیانو په هغې یو په لسم کې سیندي ژبه چې دا لازمي مضمون دی، دا به لازمي ته پرچه ورکوي. د هغې شناختي کارډونه په سیندۍ کې دي، نکاحنامې په سیندۍ کې دي. د هغې د دوکانونو لوحې که د سیندیانو هندوانو علاقې ته لاړ شي، که د سیندیانو مسلمانو علاقو ته لاړ شي، د هغې لوحې، د هغې دوکانونه، د هغې کارډونه، د هغې بلند کارډونه دا ټول په سیندۍ کې دي. او چې دلته موږ پښتنو ته نظر وکړو، نو زموږ د واده بلنې د کارډونه چې هغه ټول په اردو یا په انګریزۍ کې وي. زمونږ د قبرونو خطبې په انګریزۍ یا په اردو کې وي. مونږ تقریرونو کې د اردو شعرونه زیاتره وایو. مونږ خپل ځان سره ظلم خو وایو، خو مونږ ځان سره څه کوو؟ مونږ د پښتنو کتابونه چې چاپ شي مونږ وایو چې وړیا دې راکړي، مفت دې راکړي، په پیسو یې نه اخلو، او نور کتابونه مونږ په پیسو باندې اخلو. دا ټول ظلمونه د مونږ سره روان وو. خو دا مونږ چې کوم ځان سره ظلم کړی د هغې نه ټولو نه اهم ظلم هغه دا دی چې مونږ د خپل وړو نومونه په عربۍ کې او په اردو کې اږدو، په پښتو کې نومونه اږدو باندې ځان راته شرم محسوسیږي. چې ښځې لږ تعلیم وکړي نو هغه بیا په پښتو کې خبرې نه کوي، اردو کې خبرې کوي چې تعلیم یافته ښکاره شم. اوس دا ټول ظلمونه خو موږ سره نورو خلکو نه دي کړي، موږ ځان سره پخپله هم کړي دي. بیا دا یاد ساتئ چې څو پورې موږ تحریکونه نه شروع کړي، سلسلې هم نه شروع کړي. لکه یو ډېر خوشحالی خبر دا دی چې د بونیرو د سوات ځوانانو د دوکانونو لوحې دغه په خپل ځان باندې شروع کړه او هغه یې په پښتو ته اړول شروع کړل. خو موږ څه کوو؟ موږ په کورونو کې بیا هم نومونه د وړو په عربۍ کې او په دغه کې اږدو. موږ کوششونه نه کوو، حرکتونه، موومنټس یا تحریکونه نه شروع کوو چې څو پورې پښتو د سیاست
ژبني د دفتر ژبني چې څو پورې پښتو د اقتصاد ژبني چې څو پورې پښتو د معاش ژبني او څو پورې چې دا د ماشین ژبني مونږه خپله ژبه نشو ژغورلی او باچا خان ویلي چې کم کام خپل ژبه سپکه کې هغه سپک شي او کم کام چې خپله ژبه ورکه کې هغه ورک شي په کار نه ده چې مونږ ورک شو نو به حیثیت کام خپل کام ژغورل دپاره خپله ژبه ژغورل ضروري ده که تاسو غواړئ چې داسې نور ویډیوګانې وګورئ زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او ملګرو سره شریک کړئ مننه